نو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. لکه څرنګه چې د پاکستان د حکومت د خوا څخه د پیوار کارت درلودونکو افغانانو ته در 2024 د جون تر 30 نیټې پورې وخت ورکړل شوی و، خو دا د اوس د جولای میاشتې نن 6 تاریخ دی. دا کوم خبرې چې کېږي یا کومې اندېښنې د افغان کډوالو دي، د کوم معلومات چې زموږ سره دي یا تر موږ پورې رارسېدلي دي، تر اوسه پورې د افغان کډوالو د بیا ستنېدو یا د پاتې کېدو یا د ټیم د ورکولو هېڅ خبره نه ده سوې، نه وکړه سوې ده. اما نن یونیسیار دا خبره وکړله چې په مطبوعات د لارې څخه موږ ولیدله چې هغه وایي چې موږ به د پاکستان حکومت ته قناعت ورکړو چې د پیوار کارت درلودونکو افغان کډوالو موده وغځوي. اما د پاکستان د حکومت د خوا څخه کومې رسمي سرچینې تر اوسه پورې د دې رد او وقع نه ده ورکړې. خو یوه خبره دا ده چې کوم زموږ د افغان کډوالو خاص کر په بلوچستان ایالت کې د بینک اکاونټونه پر پیوار کارډو جوړ شوي وو. د 2023 خصوصا 2023 د جنوري په میاشت کې چې کوم جوړ شوي یا د جنوري څخه راوروسته هغه بینک اکاونټونه ټول تړل شوي دي. چې کوم د بینک د چارواکو سره خبرې کړي دي، هغه وایي چې تر څو د سټیټ بینک د خوا څخه فیصله نه وي شوې او ستاسې د کارډو موده نه وي معلومه شوې، ستاسې به د بینک اکاونټونه د هغسې تړلي وي چې په دې کې هغه تنخواداره افغان کډوال چې په ټیچینګ کې کار کوي یا په ښوونکیتوب باندې کار کوي یا په پولیو کې کارونه کول، د هغو خورانو سالري راغلې یا تنخوا راغلې وه، هغه دغسې بنده ولاړه ده. نو بیا هم زموږ د دغه ویډیو د لارې څخه پر یونیسیار او حکومت پاکستان او یونیسیف او IOM باندې دا غږ دی او اپیل دی چې تاسې زموږ د دغو افغان کډوالو د بینک اکاونټونه خلاص کړي تر څو افغان کډوال خپل کوم پیسې چې دي هغه واخلي. بیا وروسته که وخت ورکول کېږي یا نه ورکول کېږي هغه بیا د حکومتونو کار دی. خو دغه چې تر څو افغان کډوال دا کوم چې معاشخوره یا تنخواخوره دي د هغو پیسې ضبط نه شي. مننه.